امریکا افغانستان سره څنګه د نوي ټانګونو او وسلو مرسته وکړه؟ دفاع وزارت څه وویلي؟ څومره وسایل او ټانګونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت 450 رادي حاموي ټانګونه او یو شمېر نور تجهیزات افغان ځواکونو ته ورکړل شول. د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میخیل په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د قاطع ملاتړ ماموریت د ادارې په کابل او کندهار ولایتونو کې 450 رادي حاموي ټانګونه، 80 میلیونه مرمۍ او یو شمېر د شپې دوربینونه او ځینې نور تجهیزات د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارل. ښاغلي میخیل لیکلي قاطع ملاتړ ادارې تقریبا 450 نوي حاموي ټانګونه، 80 میلیونه مرمۍ، د شپې دوربینونه او نور تجهیزات د ملي دفاع وزارت ته وسپارل. د کندهار نه به 215 200 او 215 قل اردو ته اکمالات ترسره کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال دا هم لیکلي چې د ملي دفاع وزارت اوس دا ظرفیت لري چې حاموي او ځینې نور وسایط په خپله هم ترمیم کړي. ویل کېږي چې د پخوانیو جهادي تنظیمونو لخوا ډاکټر نجیب الله د رژیم له سکورېدلو وروسته د افغانستان اردو منحل کړل شوه. ټانګونه او الوتکې په کباړ وسپارل شوې یا خرڅې شوې، خو په 1980 میلادي کال کې په افغانستان باندې د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له یرغل څخه وروسته د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت په شمول دفاعي او امنیتي ارګانونو بیا رغونه پیل شوه چې اوس کې کافي اندازه پرمختګ کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ.